کله چې یو سړی مړ شي کتابونه لیکي او دی د قبر نه اول به راوځي دی چې د قبر نه راوځي نو اول ملاقات به د قرآن سره کېږي القى ما هو القرآن فشق القبر قبر بصیر شي د ملاقات به وشي د قرآن سره نو دا سړی به قرآن ته وایي من انت څوکي هغه وایي اما تعرفني ته ما نه پېژنې وایي څوکي زه دې نه پېژنم وانا صاحبك القرآن زه ستا ملګری قرآن یم د قبر نه چې راوځي قرآن به درته ولاړي د قبر نه چې راوځي پلازا پلاټ دې نه پکارېږي زوی دې نه پکارېږي ښځه دې نه پکارېږي لور دې نه جنۍ بیا ملاقات د سورت یاسین وسئ او بابا ته چوکۍ یا کله مقبرې له ځي او دا په دې تمامه اوسېږه چې هلک به مال راشي مقبرې له هغه اوزګار نه دی تا ته مقبرې ته نه درځي په کال کې هم نه درځي نو اول به قرآن ملاویږي قرآن چې ورسره ملاو شي د دې سړي سره په ښایسته شکل کې بهترین او پاک شکل کې نو د قرآن چې د سره کله خبرې شروع کړي قرآن به وایي زه ستا هغه ملګری یم اسهرت لیلک د شپې به دې شوګیره کوله خوب به ټالۍ درکولې خوب به دې وروسته کوو او دس به دې کوو زما تلاوت به دې کوو ما ورته د شپې تلاوت ته اوزګار او زه هغه قرآن یم په غرمه کې به خلکو د توت د لاندې د اوړي کې پراته اوده به او دا ماشوم به په ګرمۍ کې روانو ماشوم به غیر مکلفه او مدرسې ته به روانو او قرآنۍ نوراني قاعده قرآن به په تخر کې او دا مدرسې او جومات ته روانو قرآن وایي زه هغه قرآن یم په ګرمۍ کې به تا په وړو پښو باندې مزل کوو ځکه دا ماشومان تاسو یې نه که نه تاسو دا غټ کسان چې دي که نه دا خو انسانان دي کلي دي که نه دا قرآن ولې نه شي ویلی دا ماشومانو ته وګوره واړه واړه څنګه قرآن وایي او چې لږ د 10-12 کالو کېږي قرآن یې مکمل ختم کړی او دا ډېر کسان په دې کلي کې به هغه به قرآن نه وي ویلی ولې نه